السلام علیکم. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ اوسئ. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم چې څنګه کولی شو خپل زه نه غواړم کله چې زه اسټوري کوم یو څه ستوري ته جګوم نو نه غواړم چې دا اسټوري دې هر څوک ولیدلی شي، او یا هم که تاسو چېرته اسټوري جګوئ نو تاسې یوازې ستاسې ملګري کولی شي ستاسې اسټوري وګوري، نو تاسو غواړئ چې نه باید هر څوک وکولی شي، زما فالوور هم وکولی شي چې زما اسټوري وکتلی شي. او یا هم ځینې کسان داسې دي چې دوی نه غواړي چې نور څوک اسټوري وګوري بدون له هغه کسان نه کوم کسان چې دوی سره په فیسبوک کې ملګري دي. د دې لپاره چې څنګه کولی شو چې زما اسټوري دی باید بدون له ملګرو نور څوک ونه ګوري، او یا هم که ملګري دی یوازې ګوري باید ټولې وګوري. یعنې دا چې څنګه کولی شو خپل هیستوري پابلیک پرینټ او یا هم اونلیمي او یا هم باید ځینې مشخص کسان زما اسټوري وکتلی شي. د دې لپاره به تاسې راشئ دلته سیټینګس پرایوسي باندې به کلیک کړئ او دلته سیټینګس باندې به تاسې کلیک کړئ او دلته چې کله تاسې راغلی تاسې به دلته پروفایل سیټینګس باندې کلیک کړئ. کله مو چې دلته کلیک کړو نو تاسې به راشئ پرایوسي ته به راشئ. نو کله چې پرایوسي ته دلته راغلی دلته تاسې یور اکټیویټي دلته به تاسې ګورئ هو کین سی یور سټوریز دې باندې به کلیک کړئ. نو تاسې دلته اوس ګورئ زما پابلیک دی، نو ستاسې چې کله آی ډي جوړیږي هغه پرینټ اوسیږي. نو تاسې همیشه که چېرته تاسې غواړئ چې ستاسې فالوور هم وکولی شي ستاسې اسټوري وکتلی شي نو تاسې به پابلیک باندې کلیک کړئ. او که چېرته غواړئ چې ستاسې ملګري یعنې تاسې که چېرته پابلیک باندې کلیک کړئ ستاسې ملګري ستاسې هغه کسان چې په مسیج ریکویسټ یې درته کړی خو در سره فرینډ نه دي هغه یې هم لیدلی شي، فالوور یې هم لیدلی شي، یعنې هر څوک ستاسې اسټوري کتلی شي. او که چېرته ته غواړئ چې نه کومو کسانو چې په مسنجر راته ریکویسټ کړی هغه یې دې هم نشي لیدلی، او یوازې زما چې کوم ملګري په فیسبوک باندې دي هغه یې دې وکتلی شي، بیا به تاسو دلته پرینټس باندې کلیک کړئ او دلته هایډ سټوري فرام دلته چې دی اسټوري څنګه دی دا اوس ځکه افلاین دی لکه صحیح نه ښکارېږي، دا ځکه چې وایي تاسو تر اوسه اسټوري نه ده جګه کړې، که تاسو اسټوري جګه کړئ دلته بیا څنګه کولی شئ د خاصو کسانو نه، یعنې ستاسې اسټوري جګوئ نو 5 یا 6 کسان غواړئ چې هغه ستاسو اسټوري ونه شي لیدلی نور هر څوک یې ولیدلی شي. او دلته کسټوم په خپله خوښه باندې یعنې احمد محمود دغه کس دا کس او دا کس یوازې زما اسټوري وګوري نور د هېڅ څوک نشي لیدلی. نو په دې طریقه باندې تاسې کولی شئ چې په دې کې هر یو ستاسې د هغه مطابق هغه تاسو انتخابولی شئ چې غواړئ چې پابلیک ټول یې وکتلی شي، یوازې ستا ملګري وکتلی شي، یوازې څو خاص کسان یې ونه شي لیدلی نور هر څوک ولیدلی شي، او یوازې څو کسان یې ولیدلی شي نور هېڅ څوک ونه شي لیدلی. نو دلته چې هر یو ستاسې خوښ و نو تاسې پکې انتخابوئ او په دې رقم باندې تاسو کولی شئ خپله هیستوري څنګه کوئ په خلکو ته یا یعنې یا ټولې ولیدلی شي یا ملګري ولیدلی شي یا ځینې کسان یې ونه شي لیدلی ټولې ولیدلی شي، او یا هم یوازې خاص څو کسان یې ولیدلی شي نور هېڅ څوک ونه شي لیدلی. په دې طریقه باندې تاسو کولی شئ خپل اسټوري منظم یعنې څوک یې باید ولیدلی شي جوړولی شئ دې باندې.